دا هغه پل دی چې افغانستان د اقتصاد له اړخه له نورو هیوادونو سره نښلوي. د قوشتېپې کانال له څه وخته راهیسې د قوشتېپې کانال د لیدونکو توجه ځان ته جذب کړې ده. دلته راغلي لیدونکي او منظره کوونکي وایي چې د خوښۍ احساس کوي او له نورو خلکو غواړي تر څو راشي له دې ځایه لیدنه وکړي. از شهر مزار شریف آمدیم به دیدار کانال قوشتېپه. ما خوش شدیم که آبش از این قدم زیادتر شوه، کلانتر شوه، مردم بیا به دیدار ازی، امنیتش هم بسیار تامین است. دیگه وقتی که میای اینجا یک احساس خوب میکنیم. ما کانال قوشتېپه دیگه دکان نیست. ما فعلا هم دکان فعال کردیم، روز روزگارم سرم دکان میشله. بسیار مردم ها با اینجا به تفریح میان، از هر ولایت، از هر نقطه افغانستان اینجا شکر زیاد میان، از هلمند، از قندهار، از غرب و شرق زیاد به تفریح میان. حتی که از خارج هم به اینجا مردم ها به شکر میان. د مزار شریف حیرتان بندر لوی لارې امنیت ځایي مسئولین وایي شپه ورځ چمتو دي چې سیلانیانو ته په تګ راتګ او دلته د منظرې کولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي او د هیواد دننه او بهر سیاحتوالو ته ډاډ ورکوي تر څو راشي د تاریخي رغنیزو او جالبو ځایونو څخه لیدنه وکړي. زموږ د امنیت پر برابر باندې دا ډاډګیرنه ده لله الحمد. زه د حیرتان د دورایي څخه بیا تر حیرتانه پورې د دغه شهره مسؤلیت زموږ په غاړه دی. نو لله الحمد تقریبا د جمعې په ورځو د جمعې په شپه سیلانیان راځي داخله د زموږ تاسې د افغان ولس خلک د مؤمنان مسلمان د افغانستان خلک په هغو کې سیاسري هم وي مؤمنان هم وي فامیل بسته راځي دلته نو دلته خپله میله او منظره وکړي تفریح وکړي یو طبیعت راسته کړي بیرته خپلو کورو ته ځي. نو زموږ که داخل په هیواد کې څونه افغانان دي او که بیرون څونه افغانان دي د امنیت پر برابر باندې موږ دوی ته کلکه ډاډګیرنه ورکوو انشاءالله العزیز چې دوی دغه خپل وطن دی راسي ویې ګوري دا د قوشتېپې والا دا ریګونه دي د سیاحت ځایونه دي دا مقبره د نور ځایونه دي د تفریح ځایونه دي چې دوی بېغمه خپله تفریح وکړي خپل زیارتونه وکړي. بلخوا بیا په شمال زون کې د افغان توریزم مسئول مفتي محمد نبی امینی وایي په روان 1404 لمریز کال کې تر دې مهاله نږدې 1100 بهرني سیلانیان له دوی سره ثبت شوي دي. ښاغلی امینی زیاتوي چې د راتلونکو سیلانیانو لپاره یې ځانګړي میلمستونونه ټاکلي او دغه میلمستونونه د اړوند ادارو لخوا تر څارنې لاندې دي. د حمله څخه شروع تر اوسه پورې تقریبا 1100 کسه زیات کم خارجي سیاحان راغلي دي افغانستان ته او الحمدلله د دې 1100 تنو په شمول باندې یوه ستونزه هم دوی ته امنیتي نه ده پېښ شوې. نو کله چې دوی راځي زموږ سره لیدنه کوي موږ د دوی څخه یو پوښتنه کوو چې په افغانستان پسې خو په خارج کې برعکس تبلیغات روان دي. دوی چې راشي وګوري وایي موږ هغه شیان چې اورېدل او چې داخلي راغلي ویني دا ډېر تفاوت لري بیخي 100 په 100 کې برعکس دي. حتی کم امنیت چې دلته موږ وینو دوی وایي موږ په خارج کې هم نه دي لیدلي. بلخ ولایت په افغانستان کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په ډیره اندازه د منظرې کولو ځایونه دښتې طبیعي ښکلاوې لري او هر کال سلګونه زره داخلي او بهرني سیلانیان ورته راځي.